بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې د په فیسبوک نه د ویډیو ډاونلوډ کولو اسانه طریقه درته ښیم چې څنګه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شو په غیر د کوم اپلیکیشن نه په آنلاین ډول. تاسې به راشئ خپل د خوښې ویډیو به پیدا کړئ. فرض مثال زه غواړم چې دا سمارټ ټکنالوژي دا ایف سمارټ ټکنالوژي فیسبوک پاڼه دا که تاسې فالو کړي نه وي لومړی خو دا فالو کړئ. زه راځم د دې ریلز ته او د ریلز نه یو ویډیو راخلم او ډاونلوډ کوو یې لاندې به راشو چې تاسې ورباندې اسانه پوه شئ. زه به یو لنډه ویډیو راواخلم فرض مثال دغه هجري شمسي جنتري په اکسل کې دا مپلی کړه. زه غواړم دا راواخلم. اوس به څه کار وکړو، تاسې به راشئ د دې دا لینک چې کوم دی د شیر باندې به تاسې کلیک وکړئ، لینک به یې کاپي کړئ. دلته وګورئ دې باندې شیر باندې مو چې کلیک وکړو دلته به لاندې راشئ کاپي لینک باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ کاپي لینک دې باندې مو چې کلیک وکړو نو تاسې ته به اوس ګوره لینک ټو پوسټ کاپي دا کاپي شو. دې نه وروسته به تاسې راشئ کروم به خلاص کړئ او په کروم کې به چې دی تاسې په سرچ کې ولیکئ دلته fdown.net دا به ولیکئ، انټر به یې کړئ. کله مو چې انټر کړئ ګوره انټر فیسبوک ویډیو دې ځای کې به تاسې د خپل ادرس یې دا پیسټ کړئ. صحیح شو. بیا به تاسې راشئ په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. ډاونلوډ باندې مو چې کلیک وکړو تاسې ته دلته کوالټي راځي، د هرې ویډیو کوالټي راځي. تاسې ته کوالټي چې راغله ګوره دلته یې لیکلي د ویډیو چې دا ډسکرپشن یې لیکلی نو ویډیو ډسکرپشن پکې نشته او ډیوریشن چې دی 2 منټ او 14 سکنډه دی. تاسې غواړئ چې په کم هغې کې ډاونلوډ کړئ کوالټي کې ګوره دلته چې دی دا نارمل کوالټي دی، دا بله ایچ ډي کوالټي ده. او که دلته مور اپشن ته راشو دې کې بیا نور ګوره فری فورس ډاونلوډ ایچ ډي فورس ډاونلوډ ایچ ډي. نو فرض مثال زه غواړم په همدغه نارمل چې کومه کوالټي ده په همدې نارمل کوالټي کې زه ډاونلوډ کوم. دې ډاونلوډ باندې چې کلیک کوو بس دا ویډیو ګوره زمونږ ډاونلوډینګ فایل چې دی شروع شو. د ډیټایل باندې چې کلیک وکړو دلته ګوره زمونږ ویډیو چې ده دا شروع شو، دا اوس ډاونلوډ کیږي 2.04 MB ده. نو دا چې ډاونلوډ شو دا به ستاسې ګالري ته لاړه شي او هغلته یې کولی شي چې ګالري کې تاسې وګورئ. زه راځم اوس دلته ګالري ته همدغه ویډیو ګالري کې ګورو چک کوي. ګورئ دغه ویډیو ده دا موږ اوس ډاونلوډ کړه. صحیح شو. په دې طریقې سره په اسانۍ سره موږ کولی شو چې ویډیو ډاونلوډ کړو د فیسبوک نه. نو که دا طریقه مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او که زمونږ د فیسبوک پاڼه مو نه وي فالو کړي نو دا فالو کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ، خپل ملګري مو ورته انوایټ کړئ تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.